وای کم انسان چې د ودکېدو نه مخکې دا دعا ووایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. اسانه دعا ده، بالکل اسانه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دا دعا چې چا د ودکېدو نه مخکې وویل کنه الله تبارک وتعالی به د تمام ګناونه معاف کړي، اگر چې د سمندر د زګم نیولې نه وي. د سمندر د زګم نه د ګناونه دی الله تبارک وتعالی به ورله هغه ګناونه سکی معاف کړي. یو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د ګناونه کو د تمام دنیا د ونو د پاڼو نیولې نه وي الله به ورله معاف کړي. د دنیا کې څومره ونی دي څومره ونی دي او دې کې چې څومره فانی دي فانی د یو انسان ګناونه د دې په مقدار شي حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به ورله دا هم سکی معاف کړي. دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د ګناونه کو د دنیا د ورځو موافق وي الله تبارک وتعالی به ورله دا معاف کړي. دنیا د کله نه آباد شوې ده، کله به ختميږي، کله به قیامت راځي، څومره ورځې دي چاته مقدار معلوم دی نه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوئی د دې انسان ګناونه د دنیا د ورځو عمر شي بیا به ورته هم د الله تبارک وتعالی معاف کړي. او څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځایات کو ریګستان چای کې شګ ډېرې زیاتې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کو د ګناونه د دغه ریګستان کې چې څومره شګ دي او پاغه کې څومره دانی دي داغی شکو چې څومره ذرات دي کو د دې انسان ګناونه داغی موافق شوم بورله الله تبارک وتعالی دا معاف کړي. ګوره څومره اسانه وظیفه ده. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. الله ډیر مهربان ذات دی، ډیر مهربان ذات دی، خو بشرط دی چې موږ خدا اعمال وکړو کنه. دا استغفار چې دی کې الله تبارک وتعالی ډیر زیات برکتونه یې خدي. الله تبارک وتعالی د دې ډیر زیات زور ورکړی دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوئی څوک دا غواړي کنه چې د قیامت په ورځ باندې د خپل اعمال نامې نه خوشاله شي، د خپل اعمال نامه ویني او د هغې نه خوشاله شي، نو حدیث مبارک کې راځي وای استغفار دی دا انسان ډیر وي. د چا په اعمال نامه کې چې استغفار ډیر و دی به د ورځ د قیامت د خپل اعمال نامې نه خوشاله وي. بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی دا دوه فرشتې نه دي کوم چې د انسان اعمال لیکي اعمال. نو چې دا انسان د اعمال بر اسمانونو ته اوسي الله تبارک وتعالی لره، نو چې کله د په عمل نامه کې په اول سر کې استغفار وي او په اخر سر کې استغفار وي، اول سر کې استغفار دی او په اخر سر کې استغفار دی، الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی اے فرشتو د دې دوه استغفارو ترمنځ چې کم ګناونه د انسان کړ دا ول ټول وران کوي ختم کوي. نو د ورځې په ابتدا کې هم استغفار ویل پکار دی او د ورځې په انتها کې هم استغفار ویل پکار دی. استغفار ډیر زیات ویل پکار دی ځکه علما لیکلي دي وای کم انسان چې استغفار ډیر وي د ګناه نه پاتې کیږي. انسان د کمزور دی، ګناه خامخا کیږي، خامخا ګناه کیږي، نو چې کله دی استغفار وای نو د ګناه نه پاتې کیږي. الله ډیر زیات مهربان ذات دی. حدیث مبارک کې راځي حدیث قدسی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی فرمایي ما په خپل ځان باندې رحمت د خپل غضب نه مخکې لازم کړی دی، اول زما رحمت ته ورستو زما غضب دی. نو الله ډیر مهربان ذات دی. نو پکاردار چې موږ د اعمال خپل کو په دې کې زموږ د دنیا فائدې هم دي او د آخرت فائدې هم دي.